محترم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هغه بیانېدل دی نبوت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 یا 15 کال عمر وو او د ابن اسحاق د تاریخ متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د شلو کال وو چې د دوران کې یو واقعیا مخه تراغله چې هغه تاریخ کې مشهور ده په حرب و فجار باندې حرب و فجار معنا دا د ګناه جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې یاد 14-15 کال او یا زیات نه زیات د شلو کال عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو نو یو جنگ جوړ شول او دا جنگ د چامپیونز کې وو د قریش چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دا عزیزان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او د هغه چې کوم حلیفان او ملګری او بنو کنانه وته ویل شو او د دې مقابل کې چې څوک جنگ کول هغه د حوازن قبیله و د قیس بن عیلان دغه خاندان و قبیله و دوی منځ کې دا جنگ په دې باندې راغلی و چې د عربو کې مکه کې بغټه غټه میلې لګېدلې د مجنا ظلم مجاز د اوکاز په شکل کې غټه غټه میلې و نو د عربو سوداګرو به د مالونه راوړلو په دې کې به خرڅولو د عراق بادشاہ چې دا هغه یو مال راولېګ دی اوکاز میلې ته چې دا مال خرڅ کیو یو سړی ته ورکړه او عروه الرحال به ته دا سه بدمعاش او ډاکو ته ټیپ خه سړی و هغه دا خیال و چې دا مال به ما محفوظ وي ځکه دا بدمعاش سړی د څوک مخې ته نه راځي نو دې مال راوړل په دې کنانا قبیله کې یو سړی و براز بن قیس بنو باندې هغه ته وی چې لکه د مون د قبیله نه تا پنای ور کړی د بادشاہ مال ته د عراق بادشاہ منذر ده هغه چې او صرف د دنا د ټولو خلکو خلاف د ما حفاظت د دې بادشاہ مال لپاره نو دا براس راپورته شو دا اور وای مړ کړل وای والا مړ کړل او په خپل لاړه وتخته د خیبر ته خدای هغه ځان خپل قبیله کنانا ته چې دا د قریش ملګری هغه ته خبر راولېږي چې ما سړی مړ کړی او د میلې نه ځان وباسو ځکه پتا سو باندې به حمله کیږي حوازن داسې سخته قبیله ده چې هغه خپل مړی چاته نه پریږدي نو ځان وباسو ځان د میلې نه ته دې کې دوی را روان شولو حوازن قبیله ته پته د طیف هغه ته پته ولګی چې مونږ سړی کنانا مړ کړی دا او قریش د هغه ملګری په سره روان شول او دوی مقصد څه و د قریش او د کنانا چې حرم ته نه نو بیا څوک جنگ نه کوي ځکه عربو به ډیر خیال ساتل دا حرم ته الله ډیر عزت ورکړی دا ځکه د دې ته چې کوم سړی رانه نو هغه په امن باندې من جعله کان امنا چې دې ته څوک داخل شول هغه په امن باندې دې ته الله دومره په عزت ورکړی حرم ته چې حرم څومره حدود دي په دې کې تخکار نشي کولای په دې کې یو بوټی نشي کټ کولای ته ځکه دې هر شی حرم ته الله عزت ورکړل نو دوی دا خیال چې دې ته نه نو خو هغه پسې راپوه شولو راغلو جنگ شروع شول نو چې شپه راغله قریش ته په دغه کې مکمل شو حرم حدود ته نه وتل دا حرم حدود لري پورې دي نو چې نه وتلو حوازن ته پته ولګی دا چې قرآن لاړو حرم ته نه وتلو په حرم کې جنگ نشو کولای خو اعلان یې ته وکړ چې کال ته مو تاسو مقابله وي تاسو ځان تیار کوم بم ځان تیار کال ته بیا ادم رضیات په خپل خبره باندې کلګو که خبره به خو که خراب و خو پاغه باندې بکله کېدل نو کال ته بیا راغلو د جنگ لپاره بیا جنگ شروع شول او په ډیر زیات مړی وشول خدا وخت د قریش او مشر چو حرب بن امیہ هغه اعلان وته وکړ چې هر څه شي د ځان تبا کو خو مړی به وشپارو چې د چا مړی زیات وي دغه بدیت ورکو نور به بس فیصله نو خپل ولیان یې سره دا خبره و منله مخکې نه منله ګوره دا جنگ چې دا بیا د مسلمانانو ته خپل میز کې دا د معاملې حل نه وي په اول کې هر سړی ډیر زیات تیز نو بیا یې ومنه ما خبره یې ومنه مړی وشمارو چې چا زیات هغه ته دیت ورکو بس خبره ختمه خدا جنگ شوی و ویلې به ته حرب فجار وي د ګناه جنگ چې دا د حرمت والا په میاشتو کې شوی و او ګوره عربم په دی باندې په جاهلیت کې چې څلور میاشتې د حرمت والا دي زه چې کله ځان سره فکر وکم
نن د 14مې صدۍ مسلمان ته دا پته نه لګي چې کوم میاشتې عزتمنې دي. عربو کې نبی نه و، هغه د ابراهیم علیه السلام نو ته دا خبره پاتې ده چې 4 میاشتې دا د عزت واله میاشت دي، په دې کې په چا باندې حمله نه کوي، جنگ به نه کوي. کتا باندې حمله وشي بیا به حفاظت کوي. لکه دې باندې سوال راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ویلې شرکت کړی و، وجه دا وه چې دې کا حوازن راغلي و حمله یې کړې وه، خپل دفاع کولی شي بیا، خو دا ابتدا ته نشي د جنگ کولی. نو 4 میاشتې دا د حرمت والا دي. رب العالمین سورہ توبہ کے فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، دی اللہ پا نزبان دی میاشتو شمار سورہ دا 12 دا دی اللہ پا کتابی کوم وقنا یوم خلق السماوات والارض دی کلنا چا اللہ زمکی اسمانون جوڑ کردی دا 12 منها 4 حرم 4 پکی عزت منی دی. او ذالک الدین القیم دا دیر پوخ دین دا فلا تظلموا فیہن انفسکم بزان ظلم مکو دا 4 عزت منی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ذکر کری. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر کے ذکر کری رسول اللہ فرمائی السنتو 12 شہرا کال 12 میاشت دا اور نبی صلی فرمائی منها 4 حرم 4 پکی عزت مانی دی 3 متوالیات دا 3 مسلسل دی پا یو بالپسی دی ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادہ والشعبان 4 دی عزت میاشت دی. اولینی کم دا ذوالقعدہ، دویما ذوالحجہ، دریما محرم اور سلورما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ورجب مضر دی مضر قبیل رجب دا وجه څه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ورجب مضر وجه دا چې ربیعه قبیله و شعبان ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دا نه ربیعه قبیله ولا رجب نه رجب مضر چې مضر قبیله کومه ته رجب وی چې بین جمادى او شعبان د جمادى الاخیر او د شعبان په میز کې چې کوم رجب ده لکه دا اوس کوم میاشت شروع ده دا د رجب ده ورپسې شعبان بیا رمضان دا دې په میاشت دا اوس رجب میاشت ده عربي میاشت. نو نبی هم فرمایي دا رجب دا 4 دی عزت میاشت دی ګوره دا پیژندل بکار دی. او دا نبی دې کې چې چا جنگ کوه هغه به مې دې ته ګناه ویل نو دا جنگ په دې کې شروع او دی وجنا کفارو بم دیتا یو جنگ براز هم چې کده براز سړی دا جنگ جوړ کړو اور د لګول او جنگ فجارم به ته ویل شي ځکه د ګناه کار په شروع شوی نو کافرو بم دیتا جاهلیت کې بم جنگ فجار. بهر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین تربیت کول جنگی سامان اسلحه جوړول استعمالول خپل دفاع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله مخ کې ډېر غټه ذمہواری دي امت ورکوا نو په دې کې الله رب العالمین استعمال کا طریقې ذکر دا یو ولینه واقعا. دویمه غټه وا کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بعثت او نبوت نه مخ کې هغه حلف الفضول و. حلف الفضول معنا څه ده؟ غوره قسمونه. حلف یی قسم ته او فضول معنا غوروالی دی غوروالی قسمونه یا خو دې نه چې دا ډېر غوره د مونږ د قام د علاقې په اصطلاح کې دا ډېر خاص ژبه وه لکه د مشرانو بعضې ښې ژبې کړې وې په علاقې کې به باندې امن و په علاقې کې به باندې ډېر کارونه کنټرول و ظلم چا نه شو کولی تر دې چې یو غریب سره هم چا ظلم نه شو کولی ټول قوم هغې ته متحد و. دغسې حلف الفضول هغه ژبې وې چې هغه غوره خلکو کړې وي یا غوره یا دا ده چې چا کړې وي نو په نومونو کې فضل راتله او د فضل جمع بیا فضول له نو دا یو ډېره غوره لوزنامې وي او د دې ابتدا د دې نه شوی وه د یمن نه یو سړی راغله د زبید په نوم باندې د زبید خپل مال راوړو مکې ته مکې کې آس بن وائل السهمي هغه باندې خرڅ کړل وای خسته ده نو چې وای خسته الګ سبا د پیسو په سراج سبا د چراغ له یره بل سبا ته راشه بس دغه سي نرو سبا وي ته کولو هغه ته وای چې ګوره زه مسافر سړی یم ما ته یا خپل مال واپس کا او یا ما ته پیسې راکا. اخر دا چې عاص بن وائل
پوه شو د تپوس والا څوک ده نو ته وایي چې بس لاس د خلاص نه مال درکو نه پیسې. زبیر حیران شو چې اوس نه کور شته ده نه کله شته ده. نو د قریشو غټو قبیلو باندې وګرځي چې لکه ما مدد وکړو مکې ته مال راوړی ده آس بن وائل السهمي باندې به خرج کړ نه مال راکړي نه پیسې راکړي. هغه چې نه مړه مونږ څه کوو تا دې مونږ خپل سړی ده او ته دې بل لرې نه راغلی نو تا په خبره باندې مونږ عمل نشو کولی د سره جنګ نشو کولی. خو په هر صورت هغه چې که تاسو نه کوو نو زه به داسې اشعار جوړ کړم چې د تاسو عزت به په ټولو عربو کې خراب شي. نو عربو بیا د دې خلکو خبرې خیال ساته چېرې په دې قوم کې مو نوم ونه شرمېږي خبر خلکو کې د مونږ بېعزتي ونه شي نو د دې به بیا خیال ساتله. خو په هر صورت هغه د قبیس غره ته وخته یو څو اشعار یې وویلو پای کې یو دا و چې ان الحرام لمن تمت حرمته وليس الحرام للثوب الفاجر الغدر. شو اشعار وې پای کې دا وی چې اے خلکو یو سړی دا چې هغه کور کړه ډیر لري دا راغلی دا مال ته نه خستل شوی دا او بل دا چې اوسه تر اوسه هغه خپل عمره نه مکمل کړي د حتیم او د حجر اسود په منځ کې ویلاړ دا نو حرام هو د هغه چا د پاره چې هغه کې عزت وي نو چې چا کې عزت نه وي د هغه د پاره د حرام هیڅ عزت من نه هغه کې عزت حرام نشي رچولای چې یو سړی کې خپل عزت نه وي خپل اخلاق او کرامت نه وي نو هغه حرام ته لاړ شي په هغه باندې خدا سره چې خامخابت په دې باندې به عزت باندې دا اشعار چوي نو هغه پوښتنه لګه اوس شرمېږو نو یو څو کسان راپورته شول هغه سره خپل منځ کې کلک لوز وکړ چې لکه مکی ته څوک راغله او د هغه سره څوک ظلم او زیاتی کوي موږ د هغه مدد کوو او هغوی ته په ځان خپل خبره لوز کله کولو لپاره په ځان خوشبویانې ولګل دې وجه نه دې حلف ته دې قسم ته حلف المطیبین وایي ځکه طیب خوشبویی ته وایي دوی په ځان خوشبویي ولګاوه او قسم یې داسې کله کړل چې تر څو پورې په دریاب کې دومره اوبه وي چې په هغې باندې اوړه لندېږي او تر څو پورې چې دا غرونه ولاړ وي نو مو په خپل خبره باندې کلو. او یو روایت کې دی چې د زمزم اوبه راواخستې او د کعبې په دې ګوټونه واچوي بل کاسې کې جمع کړي او دا اوس کله دې باندې هغوی خپل قسم ډېر کله ګاڼه چې چا به دا کار وکړه چې اوبه به یوړې حرام په ګوټ به واچوي بل لوښي کې به واغ نو دا به په خپل خبره ډېر کله وه نو دا قسمونه یې کلک کړلو او بیا اعلان وکړه چې هلکه چې څوک موږ سره په دې لوز کې شاملېږو نو هغه موږ سره راشو چې ظالم خلاف به ودرېږو د مظلوم به مدد کوو نو په دې کې یو راځي هلکه زه هم په دې کې شاملېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې کې شامل و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات وروسته خوشحالي کوله. رسول الله هم فرمایل چې د ابن جدعان په کور کې چې کوم لوز شوی او کومه ژبه شوی وه د مظلوم د مدد د ظالم خلاف ودرېدل دا ماته دې په مقابله کې څوک سره سره وخان راکوي زه یې نه قبلوم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد هم وی چې که زه اوس هم چا راووختم نو زه په دغه لوز کې شاملېږم ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د خوارانو کونډو یتیمانو د غریبانو د بې وزله خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مددګار. نو کسان ارګڼ شولو ابن جدعان چې دا ډېر زیات مالدار و د ابوبکر صدیق رضی الله د پلار د تره زوی و د عایشه رضی الله عنها خپلوانو کې راتله. دغه ابن جدعان دا چې یو کرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا به ډېر مالونه خرج کوو دیګونه به یې پخوو حاجیانو باندې خوراکونه کول او دا اصل کې اول کې ډېر زیات غریب و داسې غریب و چې د کوره په دې وته و چې ځنګل ته لاړ شي اوس یې وخوري یا چې ته درندګان وخوري یا بل ځکه په قرضونو به خلکو نه پیسې راخستې او بیا به خلک پلار ته راغلل نو پلار کوره وشړه چې ورک شه تا د وجه نه مونږ ته پیسې ګټې خو څه نه چې تا د وجه نه مونږ ته لانجې جوړې نو دې دومره تنګ شو چې ته لاړ شم څه مې درندګان مې وخوري یا مې څه وخوري په دې پسې ګرځېده یو غار ته ننوته په هغې کې چې ګوري یو غټه اژدها ده دا سترګې دي بجلۍ په شان دې پړکېږي. ابن جدعان هغه خیال وکړو چې بس اوس کار وشو دا مار باندې به ځان وچیچم او مړ به شم بس د هر څه نه به خلاص شم. نو چې کله دې ته رانږدې شولم د لاس هغه بالکل حرکت نه کوي د وایي چېرې دا خو عجیب شی ده چې وایي کتو نو دا چا خپله خزانه په دغه شکل کې جوړ دی مار په شکل کې اصل کې دا سره او سپینو جواهراتو د بادشاهانو قبرونه سره ډېر مال پروت
نو غیر واخستو بس په دې دروازې په دې غار په دروازې او مخلی باندې نخ وکړله او چې کله به مالک مې دل بس هغه ته بتلو تیار مال مالونه وراوړو ابن جدعان او خرچه به کول ډیر زیات خلکو کې مشر نو دې باره کې د مور عائشہ رضی الله یو کرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو یا رسول الله ابن جدعان مسلم کې دا روایت ده ابن جدعان کان فی الجاهلیه یصل الرحم ويطعم المسکین اے د رسول صلی الله علیه وسلم دا ابن جدعان چې و دا خو ډیر خکارونه به کول ځکه یصل الرحم خپلوانو سره به خپل ولای پاللې ويطعم المسکین مسکینانو غریبانو باندې خوراکونه غو فهل ذاک نافع دا به ته فائدہ ویر ځکه اسلام او ایمان په کې نه و خدا فائدہ ویر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينفعه عائشہ دته هیڅ فائدہ نه ور کوي ځکه انه لم يقل يوما رب اغفر لخطيئتي يوم الدين دې چرته په ټول ژوندۍ کې دا نه ویل چې الله د قیامت پر ورځ دماغ ګناه وبخي مقصد د قیامت عقیده نه و او چې کله یو سړی ګوره چې کوم عمل په دین یت نه وي چې ما آخرت په باندې خشي د اعمال قبل دوه لپاره یو غټ شر دادا چې سړی نظر په آخرت باندې چې وارد را روانه ده نه به مال وي نه به اولاد وي او نه به هیڅ به انسان سره نه وي صرف خپل عمل به وي نو په دغه رزق زنن صدقه وکما منځو کم یا بل عمل وکما په هغه رزق ما ته فائدہ مې چې دا شرط پکې نه وي ور انسان عمل نه قبلې نو د دې ابن جدعان په کور کې دا خلک را جمع شول او یو چیرې اوس د ظالم تبوزو آس بن وائل تبوزو او د دې سړی مال به نه خلو مون خو الله وځو چې مظلوم مدد وکړو نو راغلو د آس بن وائل ته وی چیرې د سړی ته مال ورګا صبیت یا خپل مال ورکو یا پیسې ورګا ناغو چې څنګه ورکو نو با دوی فورن تور راوخه چې انسانونه مړ کو تا مړ کو یا به تا مړ کو یا به نو بعض انسانان داسې وي چې زور ویني نو بیا خبره بیا دماغ کار شروع کی چې زور نه ویل الله تعالی پر کار نه کوي مازور نو چې هغه تور ولیدلې بس وي چې بز خپل زه ته پیسې ورکوم دا حلف الفضول آینده لپاره بم دا یو نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې شامل ده او د نبوت نه بعد هم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ک اوسم څوک راو غواړي نو دا کې زه اوسم شاملېږم او دا ورستم په کار راغله و مدینه کې د حسین رضی الله عنه مال یو سړی ونیول مال ته ونیول د ولید بن عتبہ په نوم باندې د حسین رضی الله عنه دا ورستو زمانہ کې بیا ځکه حسین رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیره زمانہ بعد و خو هغه عتبہ بن ولید د هغه مال ونیول د حسین رضی الله او ته وی شهر ماته راکا هغه نه ورکو نو حسین رضی الله ته وی چې تا ماته غمال برا کوي او لا ادعونا بحلف الفضول یا بزه حلف الفضول والا هغه اوس نشته دي خدای غو مسیو کړه وسیشته دي زبا आवाज وکم چې لکه حلف الفضول والا خلک کوم خلک دي امام مالی نیول چې تنوای خبرته او بیا چې دا خبره غو کړله حسین رضی الله عنه عبد الله بن زبیر تور راوخه چې زبده هغه په مسور کې یم ازستایم مسور بن مخرم رضی الله عنه هغه تور راوخه چې څنګه هغه پر مسور کې حلف الفضول والا او بیا چې هغه تخپته ولګ نو فورا مال ورکړ ولید بن عتبہ به هر صورت دا یو ډیر فائدہ ناک او د خیر لوزنامه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې شامل شوی و دا یو اهم واقعه و د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې د حلف الفضول ان شاء الله نور واقعات هم شته آینده باغ الله په توفیق سره بیانوم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم